زه اوس ډیر په ادب او په احترام سره د علم او د عمل او د اخلاص یو بهترینه نمونه د قرآن عظیم الشان او د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحیح عالم بردار د قرآن پاک حقیقت چې الله تعالی هغه خوږوالی او حلاوت چاته الله نصیب کړی دی. حجت الواصلین عمدة السالکین حضرت العلامہ مولانا قاری القراء خپل صاحب مبارک ته ډیر په ادب او په احترام سره ایته گزارش کوم چې تشریف راوړي او موږ او تاسو ته قال الله قال رسول خپل زرین او خیالات اظهار هغه مبارک. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو حاضرین او اوریدونکو د قرآن پاک ختم وشو. الله تعالی د خپل دربار کې قبول کی او کوم ملګرو د ختم القرآن سعادت حاصل کړي دی الله تعالی د هغوی ته د هغوی والدینو ته عزیزانو ته استادانو ته ټولو ته ډېر مبارک کی او کوم ماشومانو چې نه دی ویلي الله تعالی دې دوی ته توفیق ورکړي د قرآن عظیم الشان د زده کړې. ورونو د الله جل شانه د دې مبارک کتاب قرآن عظیم الشان د دې هغه اولنی وحی چې اول الله تعالی د دې مبارک آیاتونه په خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي دي. د سورت علق دغه 15 لومبني آیاتونه دي. د دوار جهانو سردار مبارک حضور پاک صلی الله علیه وسلم اغی غار حرا کې مکی شریفی کې د دې مبارک غر جبل نور دی. اغه نورانی غر کې بر سر کې غار دی غار حرا. د دوار جهانو سردار مبارک با د الله تعالی د عبادت لپاره ځان لپاره غار کې ناستو د رب ذوالجلال په عبادت کې به مشغولو. الله تعالی و ته حضرت جبرائیل علیه السلام راولېږلو او دغه آیاتونه و ته تلاوت کړه د سورت علق د لومبني 15 آیاتونه. استاد ماشومان پکې زیات ناشتي دینا کا څوک تاسو کې چې د قرآن شریف نزول د دې د نازلېدو آغاز دا کوم ځای نه شوی دی دا هغه مقام سنوم دی او د کوم صورت کوم آیاتونه اول نازل شوی دي
نو چې تاسو ته بیا پته وي چې هغه اولنی مقام چې هلته نزول قرآن شروع شوی دی هغې ځای ته غار حرا ویل کېږي او دغه غار په کوم غر کې دی هغې له جبل نور ویل کېږي او دغه ځای چې دی دا په مکه مکرمه کې دی. ځکه تاسو ته خو علما تقریرونه کوي خو کشران وایي دا تقریرونه د مشرانو دپاره دي او مشران وایي تقریرونه مونږ ډېر اورېدلي دي. تقریر کې به کومه نوې خبرې چې هغه به مونږ مخکې نه نی اورېدلې نو نه ورته هغه مشران اهمیت ورکړي او نه ورته کشران اهمیت ورکړي او د هغې نتیجه بیا دا راوځي چې چانه تپوس کوي چې قرآن شریف څو سپارې دی د قومي اسمبلی یو امیدوار چې هغه کاغذونه جمع کړي دي او جج ته تپوس کوي قرآن څو سپارې دی هغه ورته وایي 2 سپارې. بل ځای کې تپوس کېږي وایي دعای قنوت په کوم یو مونځ کې ویلی شي نو ممبر صاحب ورته وایي په د ماسپښین په مانځه کې. دغه حال دی او چې تپوس وکړي وایي دا د آکسفورډ یونیورسټۍ نه راغلی دی د ایم ایس سی کړی ده او د پی ایچ ډي کړی ده. داسې ایم ایس سی او داسې پی ایچ ډي به څه کې چې تا ته د قرآن شریف سپارې نه معلومي وایي 2 سپارې قرآن شریف دی او دعای قنوت د ماسپښین په مانځه کې ویلی شي. نو تاسو دا کشران دا ماشومان پکې مخامخ ډېر ناست دي تاسو نه که څوک تپوس کوي چې د قرآن شریف ابتدا چې کېده آغاز کېدو اول وحی کومه نازله شوې ده نو چې تاسو ته دا پته چې دا د سورت علق لومبني 15 آیاتونه الله تعالی نازل کړي دي. دا وحی بچا راوړه پیغمبر علیه السلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام. د فرشتې نوم څه دی چې چا به دا وحی راوړه پیغمبر علیه السلام ته؟ حضرت جبرائیل علیه السلام. دا خبر زده کول ځکه پکار دي چې مرزا قادیانی وی ما ته وحی راځي مرزا قادیانی هغه به وی ما ته وحی راځي نو علماء ورته وی تا ته وحی څوک راوړي نو هغه ته جواب کوي ما ته وحی ټیچی راته راوړي وای دا هغه فرشتې نوم دی ټیچی. نو تاسو اندازه ولګوئ داسې خلک دام په پاکستان کې چلیږي هغه که چرته یو اداره کولاو کنو خلک ورسره داخل شي ماشومان ورسره داخل شي ویل ډېر ښه تعلیم ورکوي وړو ته ډېر ښه سبق ښیي ډسپلن یې وایي ښه دی او ماشومان پکې انګریزي ښه زده کوي. داسې سکولونه په دې ملک کې شته چې د دې وطنونو خلک به د صوابۍ د چارسدې د نوخار او د پیښور د دې وطنونو خلک یو په هغه سکولونو کې داخلي هغه سکول ماشوم نه تاسو کې زمونږ د پیغمبر سنوم دی ابد توي یسوع مسیح دا غنوم دی یسوع مسیح دا وي څنګه د پیغمبر نوم دی. هغه یو عالم مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ناستو نو یو سړی ورته رانږدې شو ورته وایي زمونږ د پیغمبر چې دی دا د اکبر بادشاه زمانه کې د اکبر بادشاه زمانه کې داسې حالت دی. او چې کله تقریر کېږي نو خلک وایي تقریرونه مونږ ډېر اورېدلي هلکه چې تقریرونه مو ډېر اورېدلي نو زده کړي مو پکې څه دي بیا چې تا ته د وحي معنا نه درځي. قرآن شریف کم ځای کې د دې نزول شروع شوی دی د هغې نه نه خبر غار حرا نوم درته نه دی معلوم د جبل نور نوم درته نه دی معلوم د قرآن شریف د سپارو تعداد درته نه دی معلوم نو آخر تا زده کړي څه دي. نو حضرت جبرائیل علیه السلام هغه د الله تعالی د طرفه دغه آیاتونه اول راوړه پیغمبر علیه السلام مبارک ته خچې دا اولنی آیاتونه راغلي دي د سورت علق 15 آیاتونه نو د دې ترجمه څه ده دا خو په عربی کې دي او عربي زمونږ استادو مورنۍ ژبه ده
مورنه جبه وته زکه وایو چې د پیغمبر علی السلام مبارک بیبیانې هغه زمونږه میان دي وازواجه امهاتهم د پیغمبر علی السلام بیبیانې د مسلمانانو میان دي دا د قران مجید وینا ده النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم پیغمبر علیہ السلام مؤمنانو ته د خپل ځان نه زیات نږدې دي مؤمن ته د خپل ځان نه زیات خوږ دي او د پیغمبر علیہ السلام بیبیانې دا د مسلمانانو میان دي نو امهات المؤمنین وته ویل کیږي او دا زموږه قرآنی میان دي یو خو هغه موري چې څوک د پیدا شوی یو رضای موري چې د چا پیس کلی وي او دا قرآنی میان دي د دې میاندو مرتبه څومره اوچته ده چې قرآن مجید وایي چې دا ستاسو میان دي نو زمونږه مادری زبان کم یو شو په دغه لحاظ باندې عربي شو بیا نو د عربی باره کې که استاسو نه زه تاسو کوم چې په عربی کې په دې خپل مادری ژبه کې ماته د یو نه تر لسو پورې شماره تاسو وایي نو تاسو کې به څومره ماشومان مشرانو نه به تاسو نه کو ځکه پرده لاړه نشي کشرانو نه به تاسو کو په عربی کې د یو نه لسو پورې شماره دا صدا نو ډیرو کم ماشومان ته ورزي او کوته چې په انګریزي کې په پټو سترګو به ته 100 پورې وای هغه وته ورزي نو بیا خو معلومیږي چې انګریزي سره مؤمنه ډیره ده او عربي سره غسمینه نشته او حالان کې عربي د قران پاک ژبه ده عربي د جنتیانو ژبه ده د قران پاک ژبه ده ازمون د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژبه ده نو پکار د عربی سره مونږه محبت وکړو او دا غي د زده کولو مونږه کوشش وکړو انګریزیم خیر دې زده کوي خدا د دین د خدمت په خیال باندې زده کول پکاري چې که خیر د دین خدمت به بیا کو غیر مسلم او ته بیا دعوت ته اسلام ورکو انګریزي کې ور سره د اسلام باره کې خبرې کو په دغه خیال باندې انګریزي زده کولم خبره ده خود ټولو نه زیاته مینا هغه عربی سره پکار ده نو تاسو د خپل استادانو سره تعلق ساتئ چې عربیم درته خي د قران شریف ترجمه ده کوي چې کله درس کیږي د قران شریف هغه ته شوق سره راځي خپ مینا وته راځي ځکه د قران شریف هم زمونږ د پاره الله تعالی نازل کړی دی او کومه وایي چې سواد استاد باجاوړ استاد دیر مولا بنو استاد هغه به قران پاک زده کوي کنه مونږ به کانوینټ سکول ته ځو او مونږ به پلان کې سکول ته ځو پلان کې سکول ته ټیک دا هر سکول ته چې ځي خدا قران شریف درس د قران شریف تعلیم د دې غز دکړه دا زمونږ بنیادی فریضه ده نو مونږ ټول ته الله تعالی توفیق راکړي چې د خپل مقدس کتاب دا په صحیح طریقه باندې دا ویلو هغه سعادت الله تعالی زمونږ نصیب کړي او بیا د دې په معنا او په مفهوم باندې په ترجمه او په تفسیر باندې بیا ځان پوي ځکه دا د الله تعالی اخرنه کتاب دی دین ارستو بل کتاب ناراضي څومره آسماني کتابونه چې راغلیو څومره صحیفه چې الله تعالی را لېګلې وي دا غیغه سلسله الله تعالی په قران شریف باندې او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سر ته او رسوله پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر ناراضي او د قران شریف نه پس بل آسماني کتاب ناراضي نو چې دا اخرنی کتاب دی نو پکار دی چې د دې حکمونو باندې مونږ ځان پوي چې دې کتاب مونږ ته څه حکم کړی دی چې دا وکړي چې باغې باندې مونږ عمل وکړو چې سنه منع کړیو چې دین ځان اوساتای چې دا غینه مونږ ځان اوسات او کله قران شریف په حکمونو باندې یو مسلمان عمل نه کوي نو دې ځان سره دا سوچو کی چې په قران باندې د عمل لپاره بل څوک راځي بیا بل چاته بوایو یره دا د قران شریف حکم دی اقیم الصلاه
مونږ قائم کړي نو د اقیم الصلاه لپاره به مونږ غیر مسلمو ته دعوت ورکو چیرې مونږ خو سار پاسې دراته ګران دي ورځې لوی دي او شپې وړې دي او بجلیم کله یو کله نه خوب مو کم دی نو دا د سحر دا جمع دا خو مونږ نه کیږي دا بچته د بل قوم نه یو سړی راولو د بل مذهب سړی براولو هغه به د سحر په مونږ کې امام پسې ودرو دا سه بوشي او دا بسومره د شرم خبرې چې بل چاته وایي مونستو کمانه نه کیږي زکات الله حکم کړی دی د قران حکم دی او چې چا باندې زکات فرض دی هغه زکات نه ورکوي نو د دې څه خیال دی چې دې حکم د پاره بنور خلق بیا راځي هغه به بیا په دې باندې عمل کوي اولې ته مسلمان نه اولې ستا په وآت الزکا باندې ایمان نشتا نو کشتنو عمل به بیا ولې نه کوي خدا حج حکم الله تعالی کړی دی صاحبان استطاعت چې دا چا وس رسی وس د چا رسی دومره پیسې یو سړی سره چې د حج داخله په کولش او د غیر موجودګي کې د بال بچ خرچم پوره کېدیش او د الته سفر کې چې څومره خرچه کیږي چې هغه مر پیسې ورسره بس په د باندې حج فرض دی چې ظاهري سره رکاوټ شرعي نه پکار د چې د حج داخله وکي او کدی وای چې نه ما دا کار دی دا کار بوشي هغه بوشي او بل کال لبکوم او بل کال نو د مرګ څخه پته لګي مرګ کله راځي سړی ته او چې تا باندې اوس فرض دی او د الله دا حکم دی پځې نه کو نو کبل کال بیا ته غریب شوی او بیا در سره دا پیسې پاتې ني نو بیا بسکه کله چې در باندې فرض او تا ادا نکو نو بس ذمہ دی نیولې ده غاړه دی بند ده بیا په دې وزر څوک نه خلاصيږي چې هغه را سره پیسې وی لا نړم او اوس مزله غواړي خو پیسې را سره نشتا نه تا غاړه ځان له بند کا چې کله دی وس او نو تا حج نکولو نو د حج په معاملې کې هم سستی نه ده پکار چا باندې چې حج فرضي پکار ده چې ارسنه مخ کې دغه طرف ته متوجي شي دا د قران مجید او د حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي مونږ ته دا شنور احکام د شریعت د پردي حکم الله تعالی کړی دی اوس که یو سړی وای نه پرده به د کلو خلق کوي د باندې خلق به پرده کوي مونږ خاریه کې اوسېګو مونږ خو ترقی یافته خلق یو مونږ تعلیم یافته خلق یو او مونږ د نوی طرز خلق یو او مونږ په پخوانی طرز باندې ژوندۍ نه تیرو الکه دا د پرده حکم دا چې الله تعالی را لېګل دی نو داسې استثناء پکشتا چې خار والا د ستر نه کوي او کلی والا د سترو کی داسې حکم خو نشته دی دا الله حکم د ټولو د پاره دی چې څوک ځان ته مسلمان وای او څوک ځان ته مسلمانه وای نو هغه به د پرده په حکم څه کوي عمل به کوي دا به لازمی ګڼي او که څوک یاره بیا برا پورې خلک خاندي خلک به دا جوړ نه پوهه خلک دی دای دا برقیه چولې دي او دا بدنونه پکې را پټ کړی دي بیا به خلک مونږه پخوانی غني او بیا به خلک مونږه د زړې زمانه خلک غني او بیا به دا جوړ د کلی نه راغلي دي نو دی وجنه مونږه پرده نه کو چې خلک وایي چې دا د لندن نه راغلي دي الکه مسلمانه تا ته د خدای سو حکم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سو حکم دی ته پاغي باندې عمل وکا او د خدای خبندگان هغه د الله حکم مانی او لا يخافون لومة لائم دای د چا د ملامت نه یریږي چې څوک برا باندې خو وای او څوک برا باندې بد وای دا الله خبندگان دا غي دي طرف ته خیال نه چې څوک به زما تعریف کوي او څوک به په ما باندې تنقید کوي هغه ويرسه د الله د رضا لپاره پکار دي او خپل ژوندۍ د الله د قانون مطابق تیرول پکار دي ځکه د ژوند څه بدلېږي کته کال پس په پرده را شروع کوم او دوه کال پس په پرده را شروع کوم او ورګه دا واده وشي د پس په بیا پرده را شروع کوم نو تاسو سره ګارانټی شته چې دومره ژوندۍ بستای او بیا د دې بې پردګۍ چې کوم توبه سي دغه توبه به بیا خدای قبول کړي پکار دي چې څومره زر کې دي شي د بے پردګۍ نه دي زنانه توبه وبس او پرده دې را شروع کی چې خپل رب خوشاله شي د خپل مبارک
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل وشي نو چې خدای او رسول خوشاله شي دې سره به انسان د پاره د دنیا او د آخرت هغه فلاح او کامیابی دا به حاصل شي او چې ته خلک خوشاله نو خلکو تعالی صدر کو چې دا چا په مخ کې ته به پردګي کې هغه ته څه انعام داغه درکو څه ایوارډ دته ملاو شو کومه خوشخبری د جنت دته ملاو شو او په بے پردګۍ کې چاته ایوارډ ملاو شي دغه ایوارډ بس ایوارډي مسلمان هم ځان ته وای او په بے حیايي کې بیا ایوارډ مخلي دا بلا کومه درجه کې مسلمانی وي پکاره چې مسلمان په حفظ کې ایوارډ واخلي په تجوید کې ایوارډ واخلي او په حدیثو کې سند واخلي په تفسیر او په ترجمه کې انسان سند واخلي نو دا دغه لپاره عزت ده دا دغه لپاره شرف ده او که په بے حیايي کې چاته سند ملو شو نو دا عزت نه ده دا ذلت ده الله تعالی دې د ذلت نه مونږ ساتي تاسو ته مونږ ټول ته پکار دا چې د خپل پروردگار حکمونه دا غینه مونږ ځان خبر کو چې زمونږ د رب مونږ ته څه حکم دی زمونږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته څه تعلیمات دي بس دا غي د ذکولو او باغې باندې د عمل کولو کوشش دا مونږ ته پکار دی چې ما چې تاسو د وړاندې کوم آیاتونه تلاوت کوم رب ذل جلال فرمای اقرا بسم ربک الذی خلق اولولا پنوم د پروردگار ستا الذی خلق اغه ذات چې هغه د مخلوقات پیدا کړی دي د هغه پروردگار په نوم باندې ته د قران شریف د تلاوت را شروع کړه چې چا د تمام مخلوقات پیدا کړی دي خلق الانسان من علق انسان پیدا کړی دی د خون بستنه چکه ویننه دا غینه مخکې د نطفه د مدغه مرحلیم دي خو هغه ذکر نشوي دي ځکه نور زینو کې ذکر شوی دي دې کې د علقې ذکر دی وې دې د پاره چې د علقه چې د یو انقلابی مرحله ده د نطفه د مدغه نه پس دا ولې دا انقلابی حالت خلقنا النطفه علقه نطفینا الله علقه جوړ کی نو نطفه اول سر کې ذکر نکا او علقه ذکر کا وې دا علقه ذکر کیږي چې دا یو انقلابی حالت ده پدې کې دې ته اشاره ورکړي د انسان ته چې انسان استا په ژوند کې چې انقلاب راځي خ انقلاب هغه قرآن شریف سره راځي نو تاسو د دې کتاب تعلیماتو باندې عمل وکړئ نو تاسو په ژوند کې به بهترین انقلاب راشي او دا قرآن شریف دې ته حبل الله ویل کېږي دا د الله رسیدا نو پر رسې باندې تاسو خیال کړئ رسې باندې خلق د لاندې نه شي په بره باندې راخېږي کته شي وي او هغه په بره باندې راخېږي دا څه سره کېږي د لاندې نه یو شی په بره خېږي کوی کې او به خلک د لاندې نه په بره باندې راخېږي نو د لاندې درجه خلک هغه به سره پورته کیږي هغه به قرآن شریف سره پورته کیږي لاندې درجه خلک لکه داسې خلک چې هغه ګمنام خلک څوک په سکینی حسابي څوک هغه ته حیثیت او اهمیت نه ورکي یو ماشوم حافظ قرآن هغه چرته اخرنی صف کې ولاړی او دلته کې تراو د پاره یو حافظ مخ کې شوی او هغه په خپل تلاوت کې خطا شي هغه تعالتنا فتح ملاویږي لقمه وته ملاویږي درستو صف نه وته یو حافظ قرآن आवाज ورکی نو چې خلک سلام وګرځي نو خلک شا طرف ته متوجه شي ویره دا شان د आवाज چا ور کړو دغه حافظ صاحب ته وای چې مخ کې راشي ځکه چې بیا امام صاحب ته ضرورت شو نو بل فتح به ورکول شي او د دومره لری نه خو امام یا आवाज اوري یا بناوري
او بل دا حافظ د قران شریف دی او په اخرنی صف کې ولاړ دی دی خو د دې لایق دی چې د مخکې صف ته راوستي شي نو هغه د شانه هغه حافظ قران خلق راولي په مخکې صف کې وته ځای ورکی د مخکې صف والا رستو شي او دا رستو کسي نو دا را مخکې شي دا چا مخکې کو دا قران شریف مخکې کو دغه وخت کې دنه سوګدا تاسو نه کوي چې ته د نسب په لحاظ موږ نه کمزورې د پیشې په لحاظ موږ نه کمزورې په معاشره کې ستا او ستا د پلاس حیثیت نشتا او په لومبني صف کې خو جاگیردار خلک ولاړ دي او ټیکداران پکې ولاړ دي او تعلیم یافته خلک پکې ولاړ دي او ته خو د غریب پلار زوی ته د دې لایق نه چې ته مخکې صف ته راشي دا وته څوک نشي ویلي که چا وته وینو ځان به بې عزته کوي داغه حافظ قرآن عزت هر سړی کوي او را مخکې کوي دې د پاره چې د دې لایق دی چې د پړومبني صف کې ودرول شي بلکې کله کله چې هغه امام لغوته کمزوري او ډیر خطا کیږي نو خلک بیا مشورو کې یره دا فاتح سے به مخکې کو او یستاج دلم یو سوسی پارو کې مکور کا یو سوسی پاره به مونږ ته دې تراوی راکی ځکه هغه تلاوت داسې خشته لهجه کې کوي هر سړی په عاشق شي هر سړی دا خواهش کوي چې دې زمونږ امامي او دې مونږ ته تراوی راکی دې مونږ ته منځ راکی اچھا کم داسې بیروزګار غونته سړی وي او صرف بس یو جمعه قبضه کړي او بس هغه خپل گزاره او هغه تنخواه سره کاری نه تلاوت صحیح وي نه د موږ په مسلو باندې پويږي او نه خپل مهنت کوي نه حروف صحیح کوي کوشش نه کوي ار سړی و یره دا امام سے خدای مو دې ګناګارای نه خو غونته امام دراته خدای راکی خو امام دراته خدای راکی داسې امام پکار دی چې تلاوت صحیح طریقې سره کوي داسې امام مونږ له پکار دی چې د موږ په مسلو باندې پويږي داسې امام پکار دی چې د قران شریف درس مونږ لرا کوي کله فقہ سم مسله مونږ ته ضرورت شي چې داغه جواب خورا ترا کول شي سجده سهو به کم وخت کې کم وخت کې باندې کې منځ به کم وخت کې را واپس کې کم وخت کې به نه واپس کې دا مسلې چې وته معلومي وي دا سړی مونږ ته پکار دي چې هغه مسلې تر مخ کې کیږي نو د علم ارسوک بیا قدر کوي او د حافظ قرآن قدر دا د ارچا پزړه کی وي او د ټولو نه زیات قدر چا سره دی رب العالمین سره دی د حافظ قدر دا د رب العالمین سره دی د هر چا نسیوا ځکه چې الله تعالی د حافظ قرآن داغه د قدر او داغه د اعزاز د دې اندازه تاسو د دې نه ولګوي چې چا سره یو قیمتي شی وي چا سره څه قیمتي وي نو هغه کوشش کوي چې په ډېر خزه کې سنبال کړي کله زمکه کاغذونه انتقالونه استعمونه یا د یو سړي سره ډیګریانې وي سندونه چا سره سونا چا سره وي نقد پیسې چا سره بل څه قیمتي سامانی خلکو یې در یو خصندوق کې خودل پکار دي په یو محفوظه کمره کې خودل پکار دي په یو محفوظه الماری کې خودل پکار دي ځکه د قیمتي شی د پاره قیمتي ځای پکاري او د قدر ځای پکاري چې دغه احترام وشي نو قرآن شریف د دې قدر د الله تعالی سره دی ځکه دا د الله کلام دی او د هر چا نه زیات قدر د الله تعالی سره دی نو قرآن شریف د دې خپل حافظ چې چا د حفظ کړی دی د څومره عزت د قرآن مجید د وجه راځي د الله جل شانه سره د قرآن قدر دی نو چې چا د قرآن شریف سره تعلق جوړ کو نو هغه قدر منشي هغه قابل احترام شي الله تعالی د دې قرآن شریف د پاره د کوم خلکو سینې چې منتخب کی هغه سینې څومره بختوري سینې وي ما تاسو ته وی چې د قیمتي شي د پاره خلک خزه ګوري خال ماره او خ صندوق ورته ګوري چې دغه ځای کې د قیمتي سامان مونږه محفوظ کو
نو حافظ صاحب ته خوشاله اوسه، ته د الله تعالی د دې نعمت شکر ادا کوا چې ستا د سینه الله تعالی د قرآن شریف د پاره صندوق وګرځولو. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن شریف د الله مقدس کتاب دی او د دې مقدس کتاب صندوق د حافظ صاحب سینه وګرځولا. نو د حافظ قرآن د سینه دا صندوق دی د قرآن شریف. دا څومره بختوري دا حافظ صاحب. الله تعالی دې د قرآن مجید د دولت زمونږ د ټولو نصیب کی. قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. د قرآن شریف امانت الله تعالی مونږ ته نصیب کړی دی، په سینو کې راته الله تعالی محفوظ کړی دی. نو چې قرآن کمی سینې ترالو هغه خلق بیا څوک مټاول نشي. دا غي د مټاولو کو سو کوشش کوي خپل به مټاويږي، خو قرآن او خادمان د قرآن دا نشي مټاوله. د قرآن عظیم الشان دا دولت دا ډېر لوی دولت مونږ تاسو د پاره ډېر اسانه ده. څوک حفظ کول غواړي، ناظره زده کول غواړي، تجوید کول غواړي، ترجمه کول غواړي، نږدې مدرسې دي، جماعتونو کې تنظیم شته دی. خپه اعلی طریقه باندې د درس او د تدریس هغه سلسله هغه تاسو مونږه جاری ساتلی شو. زمونږ په اسلامی تاریخ کې، په اسلامی ملکونو کې، د مسلمانانو په تاریخ کې داسې واقعات هم شوي دي، داسې وختونه هم تیر شوي دي چې چا به دا غوښته چې موږ د قرآن مجید زده کړو، چا به هغې ته نه پرېښوده. دا روسیان چې کله راله، تاجکستان او ازبکستان، آذربایجان، دا د مسلمانانو ملکونه، دا چې کله روسیانو ونیوه، تاسو دا یاد ساتئ روسیانو په دغه ملکونو کې کم نظام راوسته و. هغه پابندی لګولې و چې هیڅوک به ځان سره په کور کې قرآن مجید نه ساتي. دا کم خلک چې وایي چې یاره علما دی په سیاست باندې څه پوهېږي او دغه میدان بس د نورو خلکو ته پرېښودل پکار دي. هغه دې خبره ته لږ سوچ وکړي چې کله اقتدار د دین دشمنانو ته ملاو شوی دی، نو تاسو تاریخ وګورئ چې دین ته او دیندارو خلکو ته بیا څومره نقصانونه هغوی ورکړي دي. نو چې کله روسیانو دغه تاجکستان او آذربایجان او ازبکستان، تاشقند او سمرقند، دغه علاقې چې روسیانو کله ونیوې، نو هغوی بیا دا نه دي ویلي چې مسلمان د خپل درس او تدریس جاری ساتي، د قرآن خدمت دی کوي، مونږ ورسره سکار نه لرو. هغوی باقاعده قانون نافذ کو چې هیڅ یو مسلمان به په کور کې قرآن شریف نه ساتي. د مسلمان د پاره د دینه لوی غم بل کم کې دی شي، بل د افسوس مقام به کمی چې مسلمان ته څوک وایي چې د ملک قانون دا جوړ دی چې تاسو به قرآن شریف په کور کې نه ساتئ، او که چا قرآن مجید وساتلو هغه ته به دومره سزا ملاویږي، په تیلو کې به سوځئ، په جیل کې به اچئ، لاس به ترې پرې کوي، خپې به ترې پرې کوي او سر به ترې قلمئ. نو بیا به مسلمان څه کوي په هغه وخت کې؟ دا صرف تصور نه دی، دا د تاریخ نه ثابته خبره ده چې روسیانو داسې کړي دي چې خلکو باندې پابندۍ ولګولې چې قرآن شریف به نه ساتئ. بیا څه چلوش چې پابندي ولګېده، د کورونو تالاشۍ واغستې شوې او قرآن مجیدونه د کورونو نه غونډ کړ. تاسو وایي د هغه مسلمانانو پړونو باندې به څه تېر شوي چې څوک هر سهار تلاوت کوي، هر وخت په تلاوت کې مشغولي، قرآن مجید د هغوی غذا ګرځېدلی، د قرآن محبت د هغوی ړونو ته دننه شوی، او هغه مسلمان ته کور ته فوجیان ور دننه کېږي او د المارو نه قرآن مجیدونه راخلي او داسې بیا غورځي او د کور یې وباسي. دغه وخت کې به د مسلمان د سترګو نه اوښکې ځي، که د ړنه به یې وینې څاڅي چې د چا پړه کې ایمانی. داسې وختونه به مسلمانانو باندې تیر شوي دي چې په زور باندې حکومتونو د خپل اقتدار په زور باندې د مسلمان د کور نه قرآن مجید ایسته دی او بیا اعلان کړی دی که چا سره قرآن مجید برآمد شو هغه ته به دومره سزا ملاویږي. او دا غي باوجود زمونږ مسلمانانو دا غ کفر څنګه مقابله کړی دا.
د قرآن د درس مدرسو باندې جمعتونو پابندۍ غيو لګولې. نو مسلمانانو بیا څه کړی دي چې چاته الله تعالی دا درد نصیب کړي، د قرآن شریف محبت الله تعالی چاته نصیب کړي، هغه بیا په دمکانو باندې او د کفارو په سازشونو باندې هغه بیا نه مرعوب کیږي. ای چې وکتل چې دوی خو پابندۍ ولګولې، مدرسو کې مونږ درس ته نه پریدي، په جمعتونو کې مونږ درس ته نه پریدي، نو بیا خلکو څه وکړه؟ تاسو خبر یې چې کوم د قرآن مجید حافظانو هغه وی د قرآن شریف د امانت خو زمونږ سینو ته زمونږ مشرانو را منتقل کړي دي، زمونږ استادانو قرآن مجید مونږ ته ښودلی دی، اوس زمونږ ذمہواری ده چې دا به خپلو کشرانو ته ښایو. حالات بدل دي، مدرسې او جماعتونو کې درس نشي کېدی. هغه څوک بیا هغه حافظانو هغه بیا چا د درجیتوب دکان کړی دی، چا د تیل مالګي دکان کړی دی، چا د بل کسب دکان کړی دی، چا د کپڑی دکان کړی دی، او په هغه شکل کې د دکاندارۍ په هغه شکل کې د قرآن شریف د خدمت هغه سلسله جاری ساتلې ده. عوام خلکو بس کول، هغه به یو ماشوم روچت کو او درزی صاحب سره به په دکان کې کینولو، او هغه درزی به د کپڑے د کټکولو چل خېلو، کینچی به داسې نیسی، داسې به کټکې، داسې به ناپخله، داسې به کې، او چې څوک بنو وتوی بچي وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. چې څوک برادن نشو وتوی دا کپڑا داسې مکټ کو کنه، دا داسې کټ کوا، ګوره دا بٹن به داسې لګي، دا ګینده به داسې کې، ستن کې به تار په دې طریقه چول شي، ماشین د ستن ماته کې داسې به بدله، اسړې به چلاړو بیا به وتوي مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. په دې طریقه به سورۃ فاتحه سر ته ورسېده. ماشوم به کور ته لاړو، هغه به بیا نور ماشومانو ته پوښتنه کول چې استاد دې ته کوم سبق خولې دي، هغه به ناستو، هغه به کور کې دنه بیا خپل نور ماشومانو رونو خویندو ته هغه آیاتونه زده کول. په دې طریقه به سورۃ فاتحه یاد شو، سورۃ بقره به یاد شو، سورۃ آل عمران به یاد شو، او داسې رز به خدای راوسته چې طالب علم به من الجنه والناس ته مرسیدو. ټول قرآن شریف به یاد شو. کفارو وی د قرآن شریف یو نسخه به تاسو په الماری کې نه ساتئ، مسلمانانو وی قرآن مجید به که خیر مونږ په خپل ډونو کې ساتو، مونږ به په خپل سینو کې ساتو، او مونږ به که خیر د قرآن عظیم الشان سره محبت د دین هم زیات کو، ځکه چې دا د حق شمع دا باطل نشي مړه کولی. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. مسلمان چی آغا تا سوک شکست نشی ورکولے، خوش دد جذبہ مضبوطی ایمان مضبوطی، نو اس سوکم بیادت شکست نشی ورکولے. نو مسلمانانو پا دغا طریقہ باندے بیا دا قرآن شریف دا خدمت آغا سلسلہ جاری ساتلے دا. اس کو الحمدللہ والشکر للہ. مونږ او تاسو خپل ماشوم خپل قاری صاحب تراولو چې دا به د قرآن شریف ناظره زده کوي، حفظ بکوي، تجوید بکوي، هیڅ رکاوټ نشته، پابندي نشته. او بعض خلک پکې لږ غونډه رکاوټ اچي، هغه پکې په خوږه ژبه کې رکاوټ اچي، هغه وته سوي دا حافظان نور لږ دي چې لاتم حافظ جوړيږي، ولې حافظان خلاص شو سره او حفظ سره به دماغ کمزوري شي، او دا خو ډیر سپاری دي چې دا یادې، دا خو ډیر مهنت غواړي، دا زوی ډیر قابل دی، دا چې ته په یو ښه سکول کې داخل کا، دا مشورې وته ورکي. او تاسو خبر یې چې دا د لسو کسانو شفاعت چې کوي دا به کم کسان دي، چې د خاندان د لسو کسانو شفاعت حافظ قرآن کول شي، دا به د کومو لسو کسانو کوي؟ دا چې چا ورته په حفظ کې رکاوټ اچولي د ده سفارش به کوي، بیا دا چې چا ورته وي دماغ به خراب شي حفظ مه کوه، د ده سفارش به بیا کوي. دا چې چا ورته وي حافظان خلاص شو چې تام پکې حفظ را شروع کو، او ایلته به د جماعت استاد جوړېږي، مونږ خو تا نه پروفیسر جوړول غواړو، مونږ خو ته به ډاکټر جوړېږي، مونږ ته به انجینیر جوړېږي، تا خو هم د جماعت ګوټ راونیو او لګیا ټول ورځ سیدینو تلاوت کې، د داسې خلکو سفارش به بیا څوک کوي؟
دا لس کسان چې د چا شفاعت کیږي دا به هغه لس کسانی چې چا د حفظ د طالب حوصله افزایی کړي کوم خلکو ته ویلي چې شابه سه بچي تکړه شه تا خو ډیر ښه کار شروع کو الله دې کامیاب کا دا خو ډیر د خوشاله خبره ده بیا ته تاسو کې سوسی باره دی یاد کې بیا ته ماشاءالله تا خو ډیر مهنت کړې دي که خیری لګ مهنت نور وکا حفظ به دې که خیری سر دورس نو چې کوم مشرانو د خپلو کشرانو حوصله افزایی کړي دا هغه خلکو بیا شفاعت کیږي نو کم از کم دا خپل بچی دا د حفظ ته دین ته تجوید ته ناظری ته دې ته وروړاندې کول پکار دي ادا چې کوم مشران دي دای دې خپل حروف صحیح کوي استادانو سره د کینی د مانزه سبق دی وته اوري او دا چې قران شریف چا نه دی ویلې هغه دې د قران پاک د زده کړې کوشش کوي زمونږ زیته یو سپینګیره راغلو زمونږ والد سے پیر سباق سے رحمت الله علیه هغه ته یو سړی رالو او سپینه ګیره ده وای سیب دواره ته کوي چې خدای پاک راته قران شریف یاد کی نو هغه مجلس کې چې څومره خلک ناشتو دا غي دا خیال جوړېده به حفظ ډیره حد پورې کړی او سلګ به وته پاتې چې دی وای چې سیب دواره ته کوي چې خدای می قران مجید یاد کی نو هغه ته تاسو کو چې تا حفظ شروع کړی دی سسی بارے دی یاد کړی وای نه چې تاسو تر عالم چې دواره ته کوي اوس به شروع کوم چې هغه اوس به شروع کوم نو ټول خلک په خندا شو چې دا سپینګیره دی په ګیره کې تور ډکه نشته دی ټول ګیره سپینه ده او بابا وای زه حفظ شروع کوم په دې عمر کې حفظ نو خلکو تناشنا مونږ ښکارې ده خدا زمونږ د سترګو لیدو خبره ده والد سے بوته دعا وکا هغه سړی لاړو چې تقریبا کال یو نیم کال تیرې دو هغه بیا رالو وای دا الله تعالی فضل دې ماته دیر سپاره قران مجید یاد ده حفظ مکمل شو کال یو نیم کې بوډا سړی حفظ وکړو او تاسو خو ډیر پکې ځوانان یې که مهنت مو کو ډیر لږ وخت کې حفظ کیږي موږ سره پیر سبا کې ډیر داسې کسان چې هغه په سلور میاشت کې حفظ کړي دي داسې پکې ډیر کسان راغلي دي سلور میاشتو کې حفظ یو موږ سره ډاکټر اوس ډاکټر دی هغه وخت کې خو طالب علم هغه تقریبا په 3 میاشتو کې حفظ کړي دي او د سلور میاشتو خو پکې ډیر کسان دي نو چې د سلور میاشتو په دې لږه موده کې حفظ د قران شریف کې دی شي او دا ممکن دی نو پکار دا چې خملا و ته سړی وتړي مهنت وکي الله تعالی مدد کوي خپل بندګانو سره رب ذوالجلال دی د قران شریف سره نسبت تعلق زمونږ استاد نور مضبوط کی او دا سلسله د درس قران چې دلته روانه ده دا د الله تعالی د همیشه د پاره جاری او ساری ولري کوم بلګری چې دلته خدمت کوي د قران پاک دایته د الله تعالی په دواړه جهان جزای خیر ورکي او تاسو چې څومره ملګرو شوق سره محبت سره حاضری کړی دا او د دې ماشومانو ختم القرآن د خوشاله کې شامل شوی الله تعالی د تاسو ټول ته ډېر ډېر اجرونه او وزونه درکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن الكريم اللهم اشرح صدورنا بالمعارف النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ټول ملګری دعا وکړي چې الله تعالی مونږ ټول ته د قرآن شریف د تلاوت توفیق نصیب کړي. الله تعالی د قرآن پاک خدمت زمونږ نصیب کړي. الله تعالی په قرآن عظیم الشان پوهه زمونږ نصیب کړي. یا الله د قرآن عظیم الشان سره نسبت زمونږ نصیب کړي. یا الله دې کوم ماشومانو ختمونه کړي دي دا ختمونه ډېر مبارک کړي. د ختم موقع باندې دعاګانې قبلېږي. د خپل حاجتونو سوالونه رب العالمین په حضور کې وکړي د قرآن شریف په وسیله باندې چې الله تعالی د ټولو حاضرینو مشکلات آسان کړي. یا الله د دې حاضرینو حاجتونه تا ته معلوم دي پورا کولو باندې خدای ته قادر. یا الله د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي. مشکلات د ټولو خدای آسان کړي. مریضانو ته شفا نصیب کړي. یا الله زمونږ دین سره تعلق مضبوط کړي. یا الله د دین د خدمت توفیق مونږ ته نصیب کړي. یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعداري زمونږ نصیب کړي. یا الله د آخرت فکر زمونږ نصیب کړي. یا الله د حرمین شریفین زیارت زمونږ نصیب کړي. یا الله د والدین خدمت زمونږ نصیب کړي. یا الله د اساتذه او د مشرانو ادب زمونږ نصیب کړي. یا الله زمونږ ټول کارونه خپل رضا د پاره وګرځي. د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم محبت اتباع او شفاعت منصب کړي. یا الله د ټولو مشرانو قبرونو باندې انوارات او برکات نازل کړي. درجات بلند کړي. یا الله د اسلام او د عالم اسلام د مسلمانانو ته حافظ او ناصر شي. یا الله د اسلام مسلمانانو خلاف چې څومره سازشونه روان دي خدای ټول سازشونه ناکامه کړي. یا الله د دینی مدارسو مساجدو خانقاهونو مراکزو ته حفاظت وکړي. یا الله د دین د خدمت توفیق زموږ د ټولو نصیب کړي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.